بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. ورډ پروګرام کې له هم نه تر ویو پورې موږ تاسو ویلي متن لیکو. دلته دغه متن دا کتاب دا کتاب ما جوړ که خلاص اوس دا فاینل کیږي. نو دا خلاص سو کله خلاص سو دلته ټول مې وکړه، اشتباهات مې وکړه، ټول شیان مې برابر کړ. کتاب سے برابر سل ترازو فائل تھا. فائل کې اول انفو ده. انفو انفارمیشن معلومات ته وایي. په انفو کې دلته پروټیکټ ډاکومنٹ ده. اول بیا پروټیکټ ډاکومنٹ کې مارک از فاینل ده. مارک از فاینل په دې معنی چې کله اتا کتاب خلاص ډاکومنٹ دی ولیک، ټول کتاب دی ولیک خلاص، یعنی فاینل سو بیخي آخري ده. نور دې نه بعد ته په دې کې نور تغیرات نه راولې، دې کې تغیرات نه کوي، ته دا نخه کوي، یعنی دا فاینل سو زه دې باندې کلیک وکړه. دا باید سیف سی اول دا سیف کیږي، بعد لغه دا فاینل کیږي. په تور مثال دا نور پاکو دلته ویډیو د ویډیو په نوم داغه ثبتو مزه ډاکومنٹ کې د ویډیو په نوم ثبت دا اوکې سیف دا اوکې ورته وایا. دا ګوره فاینل سو. اوس دلته ته په دې کې تغیرات نشي کوي او نه ډیلیټوي شي نور، ځکه دا فاینل شو، دا تغیرات نشي کوي پکې ویلی شي دلته وایا. خو که بیا هم داسې یو ځای دی ولې داسې بیا هم درنه پاتې و، تا فاینل که خو بیا هم درنه پاتې دا لغون یو ځای اشتباه لري، نو ته په دې کې تغیرات کوي، بیا ایډیټ انیوي په دې باندې کلیک وکړه. بیا هم کوی چې دلته ته تغیرات پکې وکړې، نور شیان پکې اضافه کړې، لیکنه وکړې او یا لغون دی تېنه راواخلې ډیلیټ کړي. راځو دلته بل څه ده انکریپټ وذ پاسورډ ده. چې کله تو غواړې د خپل ډاکومنٹ دا کوم لیکنه دې کړې، کوم کتاب دې جوړ کړی، دې ته ته پاسورډ ورکې، نو چې څوک باید خلاص نه کړي، څوک ونه ګوري، نو کوی چې دې چې موږ تاسو پاسورډ ورته سیټ کو، انکریپټ کو، دا محفوظ کو. دلته پاسورډ ورکړه، په تور مثال زه پاسورډ ورکوم، اوکې ورته وایا. ری انټر پاسورډ وایي چې بیا هغه کوم پاسورډ چې دا بیا پاسورډ ورکوي. اوس موبایلونه کې هر چیرته چې ته پاسورډ ورکوي دوه وارې پاسورډ درنه غواړي، دا اوکې که پاسورډ راغی. خو داسې کله دغه خواته کې دلته دا خو خلاص ده که نه، دا ډاکومنټ یو وارې بند که سیو یې که. دلته راځو ډاکومنټ ته. ډاکومنټ کې و د ویډیو په نوم دغه د ویډیو دی باندې ډبل کلیک وکړه. شی غواړي پاسورډ غواړي، نو ته به دلته بیا دې ته پاسورډ به ورکوې، بعد هغه بیا دا ډاکومنټ خلاصېږي. که غلط پاسورډ ورکې دا نه خلاصېږي. ګوره کلوز شو، دا بېرته مجبور دا کلوز کړي د خواته، بعد هغه بېرته بیا له سر راسې دا به خلاص کړي. دا اوکې که بیا ډاکومنټ د خلاص شو. اوس اتا ډاکومنټ پاسورډ لري چې د چا پاسورډ نه یې زده، اتا ډاکومنټ اتا کتاب څوک نشي خلاصوی چې تا کتاب وګوري. راځو دلته او که چې کله غواړې چې دغه پاسورډ بیرته ته لرې کړې، دلته راسه دا پاسورډ دا راواخله، دا پاک کړه دی بیا اوکې ورته ووایه. پاسورډ له منځه لاړ، اوس پاسورډ نه لري. ریسټریکټ ایډیټینګ ده، دې باندې کلیک وکړه. ګوره ریسټریکټ ایډیټینګ راځي چې دا موږ تاسو په ریویو کې دلته مو ویلي، دلته پروټیکټ ګوره ریسټریکشن ریسټریکټ ایډیټینګ دلته موږ تاسو دا وویلې. بیا ضرورت نشته چې دلته بیا تکرار نه وایو. که څوک مشکل لري ریویو کې دی بیا وګوري. راځو بل ریسټریکټ اکسس ده، یعنی په دې کې موږ تاسو کوی سو چې اکسس دا لاسرسی دا په دې باندې ریسټریکټ کو، دا بند کو. یعنی چې کله په نیټورک کې کمپیوټر وصلي، 3-4 کمپیوټر سره وصلي، هغه نور یوزرو ته کوی چې دا ریسټریکټ کې ته دا اکسس ور باندې بند کړي، چې دغه ډاکومنټ باندې دوی لاسرسی ونه لري. او یا داسې په همدغه خپل کمپیوټر کې تا څو یوزر یې هغې کوی چې په دې باندې ته ریسټریکټ کې هغه اکسس، او یا دا چې هغه ایډیټ نه کوي، یعنی تغیرات پکې ونه کوي، کاپي او پرنټ او دا شیان په دې کې هم ته ایډیټ کوی چې کله هغه وخت نیټورک سره موږ تاسو وصلو. بل اډ ډیجیټل سیګنیچر. ډیجیټل سیګنیچر د داس موږ تاسو په هغه انسرټ ټپ کې ویلې وو د سیګنیچر موضوع، یعنی چې کله دا موږ تاسو آنلاین یو او دلته لرو بالغه سیګنیچر څه کوي سو اضافه کوي سو. خو یو دلته موږ تاسو ویلې وو دلته نوم ورکه د اساین ورته وایا، دلته بیا راځي موږ تاسو دغه موضوع په هغه کې ویلې وو.
سیګنیچر دلته موضوع مونږ تاسو د سیګنیچر ویلې وو سیګنیچر لاین دلته خلاص شوی ده. راځو دا دلته خلاص بل څه ده چیک فار ایشو ده. اول انسپیکټ ډاکومنټ ده. ګوري ډاکومنټ کې دغومره اندازه زه دا انتخابومه کنټرول شفت اچ دا هایټ کوي متن کوم متن چې په ډاکومنټ کې دا هایټ کوي ورکوي یعنی پټوي. او بل دلته په تور د مثال زه یو شپ رسمومه دا یو شپ ده شپ دلته راځو سلیکشن پین کې دی جنه دا هایټ کا دلته چې سو دا م هایټ سو یا راځو بل یو هیډر ورکور هیډر او فوټر دوړه راځي. نو بعد لاغه زر راځم دلته فایل او چیک فار ایشو دا یو څه موضوعات دي چې په دغه ډاکومنټ کې سوي دي یعنی یو څه یو ابجیکټ د پکې ورک سوی دا هایټ د پټ او دغه سم متن ته پټ سوی دا. اوس دا څنګه ته دغه موضوع راغلی دا څنګه ته دا چیک کوي دې باندې کلیک وکړه یس ورته وایا دلته ګوره دا شیان راغله کوم دا خدای انسپیکټ کا تو ګوره کوم شیان دي ګوره چې وای ډاکومنټ پراپرټیز دا پراپرټیز لري دلته راغلی دا ور سره یو موضوع هیډر فوټر واټر مارک لري هغه راغلی دا کوي ست ریموو کې انویزیبل کنټینټ دا سی یو ابجیکټ دا ګوره انویزیبل ابجیکټ یو ابجیکټ هم هغه سوی دا هایټ سوی دا او هایټ اند ټیکسټ دا متن هم دلته ورک شوی دا دې باندې ریموو ورته وای ریمووال جوړ سو دا ورته وای دته مو وای دلته راشه دا ورته وای دا چې سو دا خلاص کوم مشکلات موضوعات سو ټول دی جنلاړو ورکسه یو نیو ضرورت کیږي تل دا ته اوس نه پیږي چې آیا دلته دې متن هایټ سوی دا کنه دا هایټ سوی نو ته دلته برازي دا چیک فار ایشو ورته وای دلته انسپیکټ ورته وای بیا ته معلومات درکې چې آیا کوم متن د دې هایټ سوی دا پټ سوی دا چا پټ کړی دا کا دا پټ کړی. چیک اکسیسیبিলিټي ګوري چیک اکسیسیبিলিټي څه کار کوي دلته راځو اوس دې باندې کلیک وکړه ګوره دې باندې کلیک وکړو دلته وایي چې نو اکسیسیبিলিټي ایشوز فاوند ایس اکسیسیبিলিټي موضوع چینس تا دا په کوم صورت کې راځي چې کله مونږ او تاسو دلته یو پکچر انسرټ کو راځم دغه پکچر دا پکچر انسرټ کوم دا مې کله انسرټ کې چې شی وایي ایرور راغی میسنګ ال ټیکس پکچر 2 ال ټیکس دلته مې څه وایي دا ګوره ال ټیکس دا ایرور ده دې باندې رائټ کلیک وکړه پکچر فارمټ تراسه دې باندې کلیک وکړه دا چې وای دا ګوره ال ټیکس ده ال ټیکس دلته راغی ال ټیکس باندې کلیک وکړه دلته یو نوم ورک نوم دې څه ورک تاسو مثال خان نوم ده انټر کا نور هغه ایرور څه سو ایرور لمنځه لاړو نو اکسیسیبিলিټي ایشوز فاوند یوازې موږ تاسو کوم ال ټیکس مې سوی هغه بیرته ورته جوړو دا جوړیږي اکسیسیبিলিټي اندای کار ده. بل راځو دلته چیک فار ایشو چیک کمپیټیبিলিټي ګوره دا څه کار کوي دا ډیلیټو ما دلته متن د په تور د مثال دا کابل دا متن انتخابومه سایز دی جنا غټوم او دلته لدغه یو هغه ورته ورکوم یو سټایل دا یو سټایل صحیح ده خود دغه سټایل سره راغلی دا سټایل 2014 را په دی خو په دغه افیس کې دا اضافه شوی دا کویک سټایل څه دلته شته ټیکسټ افیکټ اخو تاسو 2003 کې هغه نه کته کوم افیس یو پاغه کې نو چې کله ته وغواړې چې دغه ورډ کوم څه د 2014 زه زما کمپیوټر 2014 ورډ لري نو دا ته 2003 کې ثبت کې دغه په نوم ثبت کې بیا دغه کوم سټایل چې تاسو ته ورکړی دا دغه سټایل لمنځه ځي دغه سټایل دا لمنځه ځي دا نه پاتې کیږي. ګوري دلته راځو اول دلته یو ګوره کمپیټیبিলিټي باندې کلیک وکړه ګوره دا میسج ورکړي effects on text will be removed کوم افیکټ لري هغه ریموف کیږي وای الته خود دې جنا کار نه کوو راځو موږ او تاسو سیف بیا پسته سیف هم وایو سیف باندې کلیک وکړه ها دا تیار سیف سه وایو دلته راځو دا سیف زورته وایو سیف زورته وایو یا دې دوه فرق به زرته وایم تر مثال ډیسکټاپ کې دا سیف کومه خو دې چې کوم مثبته ګوره ورډ 19 2003 پورې دې باندې کلیک وکړه دلته دا د ویډیو په نوم دا سیف کا
ګوره چې کله سیف کې څه شی وایي effects on text will be removed دا کنټینیو ورته وایه دا ریموف سو ګوره دا څه شی دا کمپیټیبلیټي موډ راغی کمپیټیبلیټي موډ دلته راغی او دا له منځه لاړو اوس که ته راځې دلته دې باندې کلیک وکړې دا کار نه کوي افیکټ لاړو ځکه دا داسې څو لکه چې دا د 2003 آفس وي یا ورډ وي په هغه کې دا سټایل بیخي نه و اوس ځکه دا کار نه کوي که دلته راځې ګوره دا بیرته ریکور کوی سي ګوره کنورټ کوی سي کنورټ باندې کلیک وکړه یس ورته وایه دا بیرته کنورټ کېږي دلته کوی سي ته بیرته دا 2014 ورډ ته واوخته دلته کوی سي ته پکې تغیرات وکړي چیک فار ایشو دا هم خلاصو بل څه دا منیج ډاکومنټ منیج ډاکومنټ څه کار کوي ریکافر انسیف ډاکومنټس یعنی کوم ډاکومنټونه داسې وخت کېږي زیاتر وخت کمپیوټر بندوي یو ډاکومنټ تا لیکلی متن دې لیکلی سیف کړی دی نه هغه ډاکومنټ چې تا لیکلی دا سیف کړی دی نه دا هغه څنګه کوی شو چې دا بیرته راوګرځو دا ریکور کو بیرته راسي سیف کړی نه دې باندې کلیک وکړه ګوره دومره شیان دي دا هغه شیان دي چې ما لیکلی دي سیف کړی مې نه دي همدغسې کمپیوټر مې بند کړی دا په مثال کابل ته زه غواړم دا اوپن کړم دا اوپن که سوال وکړم چې شي دا ګوره دومره شیان هم پکې لیکلي دي هرات د کابل د مزار دا شیان دي ګوره دا سره رقم دا ریډ موډ راغلی دا کوم شکل دا ریډ موډ ده کوی چې دلته دا سیو از کې سیو از که د چیش په نوم د کابل په نوم دلته په مثال کابل 1 2 3 په ډاکومنټ کې دا سیف کېږي دا سیو ورته وایه دا سیف شو خو دا خو ریډ موډ دا څنګه ویو ته راشه دلته ایډیټ ډاکومنټ ورته وایه بیرته راغی هغه کوم ډاکومنټ چې ما لیکلی و مخکې ګوره دومره ډېر معلومات مې لیکلي وو خو دا ما سیف کړی نه و دغسې کمپیوټر مې بند کړی و دا رانه ورک و دا سیف نه و کمپیوټر کې ما سره نه و نو اوس ما بیرته پیدا کړه دا مې بیرته ریکور کړه کوی سم چې زه دې نه استفاده وکړم دلته کوی چې څومره ته وغواړې بل هم کوی په مثال دا بل راواخله دا اوپن یې کړه دلته ګوره دا معلومات لري دلته سیف ازم کوی چې دلته راسه اول ایډیټ ډاکومنټ ورته وایي ډاکومنټ باندې ایډیټ کړه بعد هغه ته دا سیف کړه کوی چې دا سیف کې دې نه استفاده وکړي دا کلوز کوم په کار مې نه ده ډونټ سیف که نه غواړې بیا مه سیف کوې بیخي بیا یې لرې کړه فایل دلته انفو خلاصو بل راځو بل چې دا نیو ده د نیو په واسطه کوی سو مونږ او تاسو بل نوی ډاکومنټ خلاص کو چې کله دا ورډ پروګرام خلاصو اول دا صفحه راځي یعنی په دغه صفحه کې دا مونږ او تاسو ویل چې دا بلانک ډاکومنټ دا خالی ده چې ته پکې تغیرات کوي او دا تیار جوړ شوي سټایلونه دي چې د کمپنۍ لخوا جوړ شوي دي کوی چې ته پکې تغیرات وکړي زه وایم بلانک ډاکومنټ را اخلم ګوره بل نوی ډاکومنټ راغی ډاکومنټ 1 ده او د دې شارټکټ څه ده کنټرول ان ده کنټرول ان وهي دلته ګوره ډاکومنټ 2 راغی کنټرول ان ډاکومنټ 3 راغی بل ډاکومنټ جوړوي راځو دلته دا کلوز فایل او دلته بل اوپن ده د اوپن په واسطه کوی سو کوم ډاکومنټونه چې مونږ او تاسو مخکې لیکلي دي سیف کړي دي په کمپیوټر کې موجود دي هغه موجود هغه مونږ او تاسو راواخلو او دلته بیرته هغه استفاده کو څنګه په مثال دغه کابل دا زه غواړم چې دا خلاص کړم کابل 1 2 3 ګوره دا راغی ګوره کنټرول او د دې شارټکټ ده دا بل خان راواخله کنټرول او زه وایم دغه ویډیو ده دا ویډیو راواخله دلته راغی ګوره ویډیو موږ تاسو مخکې سیف کړی او دلته راغی یعنی کوم فایل چې ته غواړې دې چې نه اوپن کوی چې هغه خلاص کړي بل راځو دغه یو بل نوی ډاکومنټ رااخلو ګوره بیا هم دغه صفحه راغی نیو کې که نه نیو ډاکومنټ کنټرول ان هم کوی چې موږ تاسو ولیکو زه متن ورته لیکم دغه متن د کتاب د متن مې ولیکه زه غواړم چې دا سیف کړم دا کمپیوټر کې ما سره یې دا خو اوس موقتي ده داسې موقتي ما سره دلته پروت ده هغه په وینډوز کې د ریفریش په موضوع کې ما تاسو ته ویلی و چې کله کوم پروګرام تر څو پورې سي دا سیف سوی نه وي نو انسیف وي دا په ریم کې ځای خو هغه موقتي وي نو چې کله تا سیف کړه دا هارډ ډیسک ته ځي او بیا دایمي تا سره پاتې کېږي نو دلته راځو زه غواړم چې دا سیف کړم سیف باندې راځه کلیک وکړه چیرته سیف کوي دا ځای موقعیت ورته هغه کوي په طور مثال زه وایم ډیسکټاپ د صفحې په مخ کې باید سي نوم ورکوه نوم یې څه شی ده په طور مثال احمد ورته ولیکه احمد ښه احمد دې خو ولیکه دا په څه رقم ورډ ډاکومنټ یې صفته یعنی د ورډ په شکل باندې یا دلته نور شیان ده ګوره انیبل ډاکومنټ دا 2000 واغه دا ورډ ټمپلیټ دا شیان دي خو یو مهم دلته څه ده چې تاسو ته وښیم دا نور ډیر شیان دي په دې باندې نور بحث نه کوو بیا ورو ورو تاسو چې کوم شیان تاسو
ایکس پی ایس ډاکومنټ تاسو دا نور تاسو خپل و پیژنې بیا په یې ګور باندې یو دلته پی ډی اف دا ګوره یو نیو وخت ضرورت کیږي چې دا ورډ پروګرام پی ډی اف ته واړی دلته پی ډی اف باندې کلیک وکړه دا پی ډی اف سیف کا دلته پی ډی اف شکل باندې سیف کا بیخي د ورډ په شکل سیف وبامه ګوره دلته څو شی راغلی زه وایم دا سیف اوکې دا سیف څه ګوره ډاکومنټ هغه پی ډی اف راغی دا چې دا پی ډی اف ریډر ده د پی ډی اف په شکل باندې دلته راغی دلته وګوره صفحه کې صفحه کې ګوره د احمد په نوم دا دی پی ډی اف په شکل صف سوی ده دلته راغلی راځو دلته بل سیف از ده ګورې سیف از څه کار کوي دا د ویډیو په نوم دا تیار سیف سوی ده وبخئ یعنی کنټرول اس د سیف شارټکټ ده دا سیف سوی ده زه غواړم په دې کې تغییرات وکړم دلته تغییرات وکم په تور د مثال زه ورته لوګر لیکم لوګر او دلته یو څه متن دا ته ډیلیټ ومه ده زه وایم چې هغه دا دویم ډاکومنټ دوه ډاکومنټ سیوز زه وایم دا هغه مخکې کوم ډاکومنټ چې ما سره و هغه دې موجود وي خو دغه تغییرات مې څه کړی دا هم را سره موجود وي په دې صورت کې بیا څه کار کوم که یوازې ته سیف ووهي هغه نور معلومات چې هغه له منځه ځي یوازې همدغه ډاکومنټ پاتې کېږي نه زه وایم سیوز ورته وایم سیوز راځو هغه ته ډیسکټاپ او دلته زه یو نوم ورته ورکوم چې همدا ویډیو ده د ویډیو په نوم دا ثبتو اوکې دا ثبت شو خو کوم یو دغه یو ویډیو چې ده دا ویډیو دلته شو دا کلوز کا دلته کوم یو پاتې شو ګوره همدغه پاتې ده او بل نوم چې شو ګوره کابل دا ویډیو دلته چې کابل و دا هم د ویډیو په نوم ده کابل لیکل شوی دا خپل معلومات ټول پاتې شو دلته پاتې ده یعنی هغه کوم تغییرات هم څه کړی و هغه بل ډاکومنټ کې شو نوی ډاکومنټ کې او دغه کوم تغییرات مخکې تیار و دا ډاکومنټ هم پاتې شو هغه تغییرات په بل ډاکومنټ کې اپلای شو چې د سیف از شارټکټ F12 ده یوازې F12 سے پریس کې دلته سیف از راځي تغییرات پکې کوی شي ها تر سیف از تر همدې چې پورې نن بس ده بله ورځ بل ریکارډ کې پرنټ او دا شیان وایو بیا ریکارډ زیاتیږي نو بله ورځ وایو انشاءالله بیا وټ پروګرام هم خلاصیږي